په ټانک ضلع کې د بجلی پوستونو باندې کارکوونکي 12 مزدوران تختول شوي، ولې د تختول شوو مزدورانو نه 9 خوشي کړي شوي هم دي. د مزدورانو تعلق د پنجاب سره ښودل کیږي. د ټانک ډي پی او وایي چې د مزدورانو خوشي کولو لپاره عملیات روان دي. تر دې دمه د دغه پیښې ذمہواري هیڅ یو ډلې نه ده قبوله کړې. پېښور ابدره روډ باندې په یو شخصي ګیسټ هاوس کې د ګیس سلنډر چاودنه شوې. د خیبر ټیچنګ هسپتال ترجمان وایي چې په پیښه کې 11 تنان جوبل شوي، ولې د دوو حالات مرګونې ښودل کیږي. جوبل تنانو کې ماشومان هم شامل دي او د ریسکیو عملیاتو نه وروسته ټول تنان د ملبې نه راویستل شوي دي. موټروي حقله انټرچینج سره نږدې ټریفیکي پیښه رامنځته شوې. په پیښه کې 15 تنان مړه او 3 جوبل شوي دي. مړو تنانو کې یوه ښځه او یو ریسکیو چارواکي هم شامل دی. سرچینې وایي چې پیښه هغه وخت رامخته شوې کله چې د تیلو ټینکر د یو امبولانس سره وجنګېدو. د پی ټی آی اصولي اتحاد کونسل پارلیماني پارټۍ اجلاس ترسره شوی. اجلاس کې د عمر ایوب استعفا نه ده منظوره شوې. عمر ایوب د سیکریټري جنرال څوکۍ نه د استعفا درخواست مسترد شوی دی. اجلاس کې د استعفا نه منظورولو قرارداد هم وړاندې شوی. د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره د چین او امریکې سفیرانو ملاقاتونه کړي. سفیر ډونالډو سره ملاقات په وخت دوه اړخیزه اړیکو باندې تبادله خیال شوی. ملاقات په وخت دوه اړخیزه اړیکې مخ په وړاندې بوتلو باندې هم اتفاق شوی. بلخوا د چین سفیر هم د اسحاق ډار سره ملاقات په وخت پاک چین سټریټیجیک شراکتداري په اړه خبرې اترې کړې دي. تاسو ګورئ پښتو ډیجیټل او زه ذاکر الله. د الله په امان.